یو لحظه ویډیو به تیرې نه تر اخره پاتې شه ځکه دا مهمه ویډیو په دې ده چې استاد ما سره ولاړ دی استاد اسامه جوهري. فقط یوه پوښتنه به دا وي چې زموږ او ستاسو آینده نسلونه یا زموږ خصوصا ځوانان کوم لور ته روان دي د آینده تربیت مسؤلیت د چا په غاړه دی او موږ خصوصا والدینو ته څه لازم دي؟ دغه څو پوښتنې د استاد ستړی مه شي. ډېره مننه کوم. د هر قوم تربیت او اخلاق دا په دوه خبرو بنا باندې دي. هر قوم دوه چوایسز یا لارې لري. که چېرته یو قوم داسې خلک روزي چې هغه په کنځلو باندې خپل روزي پیدا کوي، که د یو قوم تر ټولو مشهور خلک هغه وي چې هغوی په بد اخلاقۍ باندې مشهوره شوي وي، او که په یو قوم کې د استاذ تنخواه 10,000 افغانۍ او د یو کنځلمار آمدن 10,000 ډالرۍ، که چېرته یو قوم په ظاهره باندې د نجونو مکتبونه غواړي، هغه د دې دپاره مبارزه کوي او هغه د شپې ټیک ټاکونو ته کیني او د خلکو تورسرې د خلکو میندې خویندې کنځي او همدغه راز نجونې چې هغه بې حیا او فحش خبرې کوي هغې ته خوشحالېږي او نور غواړي چې د ښځو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی د حقوقو دپاره مبارزه وکړي. او که چېرته په یو قوم کې د بد اخلاقو خلکو د خولې نه خلک ډارېږي، د بد اخلاقو خلکو له ویرې با اخلاقه خلک او عزتمند خلک نشي راپورته کېدلی. بس که هغه په دې ویرېږي چې زه غږ پورته کړم زه به بېعزته شم، زه به رسوا شم. او همدغه راز په یو ټولنه کې سپکترین او بد اخلاقه ترین خلک هیروګان معرفي شي، نو د هغې ټولنې مستقبل به هم همدغسې کنځلمار بد اخلاقه او د تربیت نه لرې وي. او که چېرته یوه ټولنه د دې برعکس بد اخلاقه خلک ختمي د خپلې ټولنې له هغې ته چې دی دونه پوښښ نه ورکوي، هغوی ته دومره اهمیت نه ورکوي، هغوی ته دومره په ټولنه کې حیثیت نه ورکوي، هغه د مخاوریزو اشخاصو په حیث باندې نه بلکې هغه د ټولنې یو سرطان په حیث باندې خلکو ته ورپېژني او همدغه راز هغوی په حقیقي معناګانو باندې د نجونو د تعلیم دپاره د نجونو د حقوقو دپاره مبارزه کوي، مثلا عام نور دی عام په عام انساني حقوقو کې. او همدغه راز په یو ټولنه کې چې د استاذ قدر وي، د یو معلم قدر وي، د کتاب قدر وي، د قلم قدر وي او د جهالت بې قدري وي، د بد اخلاقۍ بې قدري وي، بد اخلاقۍ ته اهمیت نه ورکولی کېږي، نه ګلوریفای کېږي، هغه ټولنې چې دی بیا پرمختګ کولی شي. بالکل استاد، موږ او تاسو اکثره وینو خصوصا نن سبا خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې یا سوشل میډیا کې لکه تاسو څه مخکې ذکر کړ چې موږ ته قهرمان هغه څوک دی چې نور خلک په اسانه کنځي یا مثلا هغې ته کنځلې کوي د هغې کورنۍ یا د هغې فامیل نو دغسې کسان موږ ته قهرمانان ښکاري. برعکس مثلا داسې یو څوک چې هغه کوشش کوي چې ټولنه اصلاح کړي یا کوشش کوي چې ټولنه دینداري طرف ته راوبلي، کوشش کوي چې ټولنه داسې تربیه شي فرض کړه چې هغې کې مثلا د وطن خیر وي پکې، د هغې کې د اسلام هغه لارې چارې کوي، هغې ته بیا مختلف القاب کارول کېږي، مختلفې ټاپې پرې لګول کېږي. وروره دا ذهنونه سرمایه‌دارانه شوي دي، دا پیسې ته اهمیت ورکوي، که دا په بد اخلاقي باندې ګټي، که دا په کنځاو ګټي، که په بې عزتۍ ګټي، دا که خپل حیثیت او د خاندان او د خپل ځان حیثیت په تباه کولو باندې ګټي. خو چې پیسې ته څوک اهمیت ورکړي، کوم پیسې ته اهمیت ورکړي، د هر څه نه زیات اهمیت ورته ورکړي، نو په هغه قوم کې به یوازې او یوازې پیسه اهمیت پیدا کوي. په هغه قوم کې بیا اخلاقیات، په هغه قوم کې عزت، په هغه قوم کې علم، په هغه قوم کې حتی دینداري یا هغه کارونه چې په هغې باندې پیسه کمه ترلاسه کېږي. طبیعي خبره ده چې په دیني خبرو باندې یا په دینداري کې مالداري یا پیسې پکې نشته ده، نو خلکو ته بیا دغه ټول کارونه بې اهمیته ښکاره کېږي او دا ټولنه به یوازې او یوازې د سرمایې یا د کیپیټل سنټر طرف ته ځي. بیا خپلوي، دوستي، یو بل کره ورشه درشه، یو بل ته په انسانیت باندې او په قدر او په احترام باندې کتل نه، بیا پیسه تر ټولو مهمه. نو حتی دغه پیسه د پلار او د بچو په منځ کې بیا اړیکې خرابوي، دا د ښځو او خاوند په منځ کې اړیکې خرابوي، د ورونو په منځ کې خرابوي، تره وراره په منځ کې خرابوي، ماما خورئ په منځ کې خرابوي. وبخښئ استاد، دغلته که موږ فکر وکړو یا موږ کتلي وي یا شاید څارلي هم وي، ځینې اشخاص داسې دي چې خپل چې کوم هغه د ده چې کوم فرض کړه د هغه کوم سپورټران دي په عامه اصطلاح به یې ووایو، هغه کوم دی نه غواړي چې د ده لیول ته به یو څوک ورسېږي، فقط دی همیش غواړي چې زه باید همدلته اوسم، زه باید په همدغه لیول کې اوسم او دا چې کوم لاندې خلک دي هغې باید ما ته چرچه کړي وي، هغې به ما سره مثلا مالي مرسته وکړي. څنګه چې کنځلمار بد اخلاقه خلک یا هغه خلک چې هغه ټولنه تباهي طرف ته بوځي هغه ملامت دي، دغسې د دوی دغه مینهوال، دغسې د دوی دغه تایید کوونکي سپورټ کوونکي هم ملامت دي. که موږ په خوله باندې وایو چې زه د وطن ډېر وفاداره یم او زه د وطن پرمختګ غواړم او زه د وطن سره مینه لرم، او بیا په عمل کې دی د وطن بربادونکي هغه خلک چې هغه وطن یا د روان نسل تباه کوونکي
د هغوی مینوال وي، هغوی تایید کوي، هغوی سپورټ کوي، هغوی ته مرستې ورلیږي، هغوی سره دغه کوي دی خپل همغږي ښکاره کوي، خواخوږي ورسره ښکاره کوي، نو دا په حقیقت کې غداري کوي د خپل وطن سره، دا خپل وطن سره نفرت کوي، دا غدر کوي، دا دوکه کوي د خپل وطن سره. که څوک غواړي چې په حقیقي معناګانو باندې وطن سره مینه وکړي، وفاداري وکړي، هغه باید خپل اموال، خپل خواریانې، خپل کوششونه او حتی خپل پیسې په خپل کور کې، په خپل کلي کې، په خپل ټولنه کې نږدې کوم غریب د یتیم ته ولېږي، هغوی ته وایي چې وروره یا هغه ته وایي چې وراره ته لاړ شي په دې پیسو باندې ځان ته خپل درس ووایه، مکتب ووایه، پوهنتون ووایه او هغه په خپل مستقبل جوړ کړي. هغه د خپلوانو کې هغه په هر ځای کې وي، نو هغه په دې سره کولی شي چې هغه خپل وطن ته هم خدمت وکړي، په حقیقي معناګانو باندې خپله مینه وطن ته ثابته کړي. ډېر مننه استاد صلاح، د خوشحال لرم. امید لرم چې زموږ دا ویډیو څوک شخصي ځان ته راجع نه کړي. دا زموږ هغه د ټولنې اکثر هغه واقعیتونه دي چې باید موږ دا په حیث د زموږ مسؤلیت د ځوانانو خصوصا مسؤلیت دی چې هغه واقعیتونه زموږ خپل ولس ته ورسو، تر څو پورې آینده کې د دغسې زهرجنو تبلیغاتو ښکار نه سي د دوی نسلونه، د دوی مثلا اولادونه. طبیعي خبره ده چې دغسې په محیط کې یا په دغسې ټولنه کې ماشوم چې لویېږي، ماشوم همدغه شی په ذهن کې ساتي، آینده کې بیا هغه نه هم ناسور جوړېږي. ځان جوړونه هیواد جوړونه ده. هېواد جوړوي. ځان بربادول هیواد بربادول دي، اخلاق بربادول هیواد بربادول دي. جزاکم الله خیر. الله خوشحاله. ویډیو خو دې وکتله، نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم. خوشخبري دا ده خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي، نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې، امریکا کې، استرالیا کې، په کاناډا کې، نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې. که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې. اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخت وي، نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو. نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی. او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي، په کوم مجلس کې ته ناست یې، دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته، کشرانو سره، نو چې هغه نور یې وویني متاثره کېږي به. که نه دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ کوم سره اړیکه کې شه، قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې، په ډېر زحمت، په ډېرو خواریو، الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي، او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ، هغې سره اړیکه کې شئ، تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي، بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي. همدا اوس بسم الله که د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې، او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای مکړه شرمنده نه یې، موږ به خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخ ته ځي. السلام علیکم.